بسم الله الرحمن الرحيم. أول خو ډېر احترامات او ورکړی یم او بیا داسې درانه مشران راغلي دي چې شاید زما د خوب فکر تصور بس یو عزت او ذلت الله په لاس کې بېشکه چې عزت او ذلت الله په لاس کې او زه ډېر شکرګزار یم جذباتي شوم ما أنا شکریا الظاهرة في بطريقة باندې ادا کړم او ما دا عرض ده چې موږ شپږم جومات کې چې شنو های سکول ته ورتلو های سکول ورنه های سکول لري کوتل ده نو زه یو ورځ سکول نه چې چوټي شوم نو یو پښتو کتاب مو په هغه برجای باندې پروت و شاید چې یو طالب علم نه به چې نهم لسم کې و یا یو لسم دولسم کې هغه ډیګري تعلیم ته کوتل هم جوړ شو خو چې ما پښتو کتاب راواخیست چې څنګه مو کولاو کړو نو ما ته په نظر راغله چې د دلبر د پورې خبرې په مسافر یې هم نه نو ما په ذهن کې شو او ما د انسانانو سره او ماحول سره او چاپېریال سره ډېره مینه پیدا شوه او ما د انسانانو د څو زره بنیادمو نه یو ټیټ ځان شمار کړی او اوس یې شمارم نو د دغه وجې نه چې دی که نه الله تعالی وایي چې ته ځان ټیټ شمار کړه ځمکه شه زه به تا انشاءالله تعالی چې ډېر لوړ مقام ورکړم لہذا یو ځل بیا درنو مشرانو ډاکټر عباسي یوسفزي صاحب اکبر کافي صاحب منګل صاحب او اسلام پروفیسر صاحب او دغه نورو کلیوالو فاروق حاجي صاحب او پرویز حاجي صاحب د ټولو فرهاد صاحب ډاکټر ټولو په ډېره پښتنه مینه او په ډېر درناوالي سره هرکلی کړم او یو ځل بیا به درته وایم چې دغسې پروګرام یا دغسې پېژندګلو یا دغسې مینه او مشرانو راتګ ما په تصور کې هم دا نه و لیدلی نو زه چې په ما باندې لیکوال مینه ډېر ګران دی راحت شي ما یې ډېره شکریا ادا کوم چې موږ په یو وینا باندې ډېر په مینه باندې راغی الله دې دلته درجې نورې بدلې کړي ټولو ته ډېر درناوی ډېره مینه ډېره شکریا وسلام